دا موږ باندې میاشت کوم را روانه د ذوالحجې الله تبارک وتعالى د دې باره قرآن پاک کې فرمایي والفجر زما د پسار باندې قسم وي وليال عشر او په لس شپو باندې زما قسم وي والشفع والوتر او په طاق باندې او په جفت باندې زما قسم وي. جفت نه مراد د پوره عشره او طاق نه مراد د ذوالحجې د میاشتې نهم تاریخ عرفه مراد علماء لیکلي چې دا مراد دی الله تبارک وتعالى د قسم خول د بهترین شپې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت کی ما من ایام حب الى الله ان يتعبد فيها من 10 ذي الحجه څومره ورځې دي الله تبارک وتعالى په کال کې پیدا کړې دي پاو کټول نه زیات محبوب عمل الله تبارک وتعالى ته کوم دی هغه دې ورځو کې چې په دې ورځو کې الله تبارک وتعالى عبادت وکړي شي په دې ورځو کې يعدل صيام كل يوم بصيام سنه دا ورځو کې تا یو روزه ونیولا نو تا ته به ثواب ملاویږي د هرې ورځې د یو کال د روژې ثواب. وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر او د شپې قیام چې کوې تا ته به د هغې ثواب څنګه ملاویږي گویا ته په لیلة القدر کې ولاړ وې د هغې ثواب به تعالی الله راکوي. دا دومره بهترین شپې دي او د الله تبارک وتعالی قانون دا دی چې کوم مقام کې کوم ورځو کې کومې زمانې کې یو عمل کې ثواب زیات وي نو دغه شان په هغه مکان کې په هغه مقام کې په هغه ځای کې او په هغه زمانه کې سره ګناه کوي نو د ګناه وبال به هم زیاتی. یو سره ګناه بار کوي نو ګناه بل شان ده دی هغه ګناه جماعت کې دنه کوي نو هغه وبال دغه نه زیات دی. یو سره عام ګناه کې بل زیو کې هغه ګناه کم دی لیکن حرم شریف کې دنه ګناه کوي نو هغه ګناه دی دغه وبال زیاتیږي. یو سره عام ورځ ګناه کوي هغه وبال به کمی روزي کې هغه ګناه دی هغه وبال زیاتیږي. یو سړی عام ورځ ګناه کوي د هغې وبال به کم وي ګناه به کم وي لیکن چې کله عشره ذوالحجې کې هغه ګناه کوي نو په دې ورځو کې بیا د هغې ګناه هغه سزا د ګناه وبال به الله تبارک وتعالی طرف نه هغه زیاتېږي. نو یو خبره ده چې دې عشرې ذوالحجې کې چا نه کېږي نو دا 9 ورځې روژې دې ونیسي او د شپې قیام لږ ساعت وکړئ سهار لمونځ د خوځه نه پاسئ او لکه دې ورځو کې راپاڅئ لږ محنت وکړئ او که نه ساعت نه نه شئ پاسئ تهجد الله ګرانه وي دته ماسخوتن چې موږ د فارغه شئ 2 رکعاته 4 رکعاته 8 رکعاته تهجد په نیت باندې وکړئ او بیا ځای کورونو ته دا هم د تهجد ثواب ته ملاو شي الله تبارک وتعالی ته فریاد وکړئ او الله نه سوال په دې عشرې کې وکړئ. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تبوس ته نو چې یا رسول الله د دې ورځو اعمالو څه فضیلت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي دا الله ته ډېر زیات محبوب دي. فتبوس چې جهاد فی سبیل الله نه هم زیات محبوب دي دې ورځو کې عبادت کول او د عمل کو نیک اعمال کول. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې جهاد فی سبیل الله هم د دې برابر نه دی. یو سړی وته جهاد د پاره واپس بیا رانغی د شهید شو هغه درجه خو چته ده باقي یو سړی جهاد کوي او بل د دې ورځو کې نیک اعمال کې د اعمالو ثواب چې کوم دی هغې نه زیات دی دا الله والا دومره اوچت مقام دې ورځو لور کړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نقل کړي چې په دې ورځو کې لپاره ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الى الله من العمل فيهن من هذه الايام العشر. دې ورځو کې چې کوم اعمال الله ته محبوب دي دا عام ورځو کې محبوب نه دي لہذا په دې کې فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. په دې ورځو کې تاسو لا اله الا الله کثرت سره وایئ په دې ورځو کې تاسو تکبیر الله اکبر دا کثرت سره وایئ او په دې ورځو کې تاسو تحمید الحمدلله کثرت سره وایئ. خلاصه مختصر دا چې تاسو درېمه کلمه کثرت سره ذکر کوئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا په دې ورځو کې کثرت سره وایئ. دا کلمې الله ته دې ورځو کې ډېرې زیاتې محبوبې دي. او په 15 سپارې کې الله تبارک وتعالی تذکره کې المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن د دنیا د ژوند ښایست دی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا او هغه نیکانې چې هغه باقي پاتې کېدو والا دي هغه ستا رب څخه زیات غوره دي د بدلې په اعتبار سره او زیات غوره دي د امید په اعتبار سره چې هغې باندې تا ته اجر میلاویږي. د هغې په تفسیر کې علماو لیکلي چې هغې نه هم مراد دغه کلمې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او یو صحابي پکې فرمایي چې دنه مراد لا حول ولا قوه الا بالله دا کثرت سره وایي چې په دې کې
کم سے کم د 99 بیمارو هغه علاج الله تبارک وتعالى خده یو کم سل بیماری د دې وجنه الله لرکی چا کنه کم نه کم بیماری چې لرکی هغه غم او فکر دی چا ته عربی کې هم ویل کی غم او فکرونه به الله تبارک وتعالى غیر متصل نجات راکی د دې رزو اعمال او کثرت سره درې کلمې ذکر